سلامونه او ښه راغلاست یو ځل بیا د لوکزامبورګ ښکلي ښار ته. نن زما دوهمه ورځ ده په لوکزامبورګ کې. د دې نه مخکې چې تاسو ته د لوکزامبورګ د ښار پاتې برخې وښیم باید یادونه وکړم که چیرته د لوکزامبورګ په خوا باندې تاسو راځئ او د لوکزامبورګ څخه لیدنه کوئ نو ښه به دا وي چې هوټل یا د اوسېدو ځای د لوکزامبورګ د ښار نه یو څو کیلومتره لري، ځکه چې دلته په داخل کې هوټلونه ډیر زیات قیمته دي. ما خو دلته تصادفي یو هوټل پیدا کړ چې دا د ښار په منځ کې دی، خو بیا هم قیمت یې ډیر دی. د ځینې نزاکتونو د امله نه غواړم تاسو ته ووایم چې په څو روپۍ دی. خیر، دا زما هسې یو نظر و تاسو دپاره، خو راځئ چې د دې خبرو څخه لږه ور اخوا د لوکزامبورګ د ښار په طرف باندې لاړ شو او دغه د ښار په طرف د کوڅو څخه به یې لیدنه وکړو. دا هم ویلا پاولی ده چې دا یو د هغو ځایانو څخه دی چې د دویمې نړیوالې جګړې په جریان کې کله چې لوکزامبورګ نازیانو ونیوه، دا ځای د یهودانو د پوښتنو او ګروېږنو لپاره تعقیبخانه جوړه کړه. د دې ودانۍ څخه تقریبا 1300 یهودي وګړي هغه کمپونو ته لیږل شوي چې بیا د هغې څخه په بېرحمۍ سره ووژل. او د دې ترڅنګ په دغې لوحې باندې چې دا یوه یادګاري لوحه ده چې د هغو یهودانو قربانیانو د یاد لپاره ایښودل شوې ده چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د لوکزامبورګ څخه وشړل شو او د هولوکاست یا شوا په ناورین کې ووژل شو. دا چې لوکزامبورګ یو کوچنی ښار دی، دلته تقریبا د 1,35,000 شاوخوا اوسیدونکي لري، نو د همدې د کبله بیروبار او ګڼه ګوڼه پکې هم لږه کمه ده. ګورې دا کوڅې چې ګورې هیڅوک پکې نشته. دا هم د لوکزامبورګ ملي بانک دی. د لوکزامبورګ سیاسي جوړښت یو مشروطه سلطنت دی، یعنی پاچا د دولت مشر دی، خو واک ډیره برخه د اساسي قانون او د خلکو د ټاکل شوي ادارو لخوا اداره کیږي. نظام پارلماني دیموکراسي ده او مشروطه سلطنت. اوسنی پاچا ګران دوکې هنري نومیږي چې د 2002 کال راهیسې پاچا دی. او دې خوا راځئ وګورو، دا دی ګوره دغه سلطنتي کوم نشان دی، یعنې تاج دی. ویې ګورئ، دغه خواته د لوکزامبورګ بیرغ دی او یو خواته د اروپا د اتحادیې بیرغ دی. دا شاهي ماڼۍ نه دی، همدغسې کوم بلډینګ دی، بس شاهي نښه یې ورباندې لګولې ده. او دې خواته هم دا چرایي ده چې دغه د لوکزامبورګ ملي بانک بل اړخ دی. او هغلته هم فکر کومه چې د لوکزامبورګ د دې ملي بانک کومه بله برخه ده چې دلته یعنې دوه دولتي غټ غټ بانکونه دي. دغه دی وګورئ، دا هم د دې لوکزامبورګ ملي بانک یوه بله څانګه ده. دا بانکونه خو مختلفې څانګې لري، نه پوهېږم چې دا به د څه شي پورې اړه لري، خو بانک دی. ځینې بانکونه مختلفې څانګې لري، یعنې تجارتي بانکونه یې، ملي بانکونه یې او همدغسې نور اقتصادي بانکونه یې. د دې ښار اوسیدونکي 80% اکثریت بهرني اتباع دي، یعنی دا د څنګ کې هیوادونو څخه راغلي دي. د فرانسویان پکې ډیر دي، بلجیمیان پکې ډیر دي، المانان پکې ډیر دي، پرتګالیان، ایټالویان او همدغسې د نورې اروپا اتحادیې خلک هم دلته ډیر استوګن دي.
ډیر راغلي دي د کار دپاره ځکه چې دلته د کار هغه معاش چې دی یعنی مزد چې دی هغه د اروپا په سطح باندې ډیر لوړ دی. ګورې هغه خواته د ښار نیمه برخه هغه خواته ده چې هلته هم ډیر مشهور ځایان او مشهور دفترونه پکې موجود دي چې لږ وروسته به ورشو او لیدنه به ورڅخه وکړو. دا هم ډیره اوږده شنه دره ده چې ډیره زیاته اوږده ده. اوس هم د ادولف بروکا یعنی د ادولف پل په سر باندې ولاړ یم چې دا د لوکزامبورګ یو د مشهور ترینو تورستی ځایانو څخه او دغسې چې ګورې دا پیاده رو دی یعنی بایسکلونه هم پتلی شي پیاده رو هم دی. دا د لوکزامبورګ د ښار دوه برخه سره یو ځای کوي یعنی د دې پل لاندې چې ګورې دغه ټول د پیتریوس دره ده چې دا د دې ځای نه هغه سره پورې اوږده ده او د دې ځای د اوسیدونکو دپاره یو تفریحي پارک هم دی یعنی د ډیرو کورنیو دپاره مناسب ځای دی او ډیر ښکلی دی. دغه اوس سخته ګرمي ده مګر هم ډیر خلک دي چې ورته راځي. اوس به هم د ادولف بروک یعنی د ادولف پل د ښار د بل اړخ څخه وګورو. دا یو تاریخي او ښکلی پل دی چې د لوکزامبورګ ښار په زړه کې پروت دی چې د لوکزامبورګ یو له تر ټولو مشهورو نښو یا سمبول څخه هم ګڼل کیږي. په کال 1900 کې د جوړېدو کارونه پیل شو او په کال 1903 کې کارونه بشپړ شو. اوس هم د دې پل په لاندې طبقې کې چې دا ځای د پیاده رو او د بایسکلونو لپاره جوړ شوی دی. کله چې دا پل جوړېده نو په هغې وختو کې د لوکزامبورګ واکمن ادولف نومېده چې په همدې صورت دې پل ته هم د ادولف بروکا یعنی د ادولف پل نوم ورکړی دی. اوږدوالی 53 متره دی او لوړوالی شاوخوا 42 متره دی چې البته دا د لاندې د پیتریوس درې څخه تر پاس ځای پورې 42 متره لوړوالی لري. په خپل وخت کې دا د لومړنۍ د ډبرو څخه جوړ شوی اوږد پل و. په کال 2014 نیولې تر 2018 پورې دا اوس چې زه په ګرځم دا ځای ور اضافه که جوړې کړه چې د ښار ښکلې منظره ورڅخه ښکاري. دا دی وی ګورئ پل د موټرو پیاده خلکو او بایسکل چلونکو لپاره کارول کیږي. دا هم د لوکزامبورګ
د یو مشهورو ځایانو څخه چې د نوتردام کاتیدرال او هغه خواته د لوکزامبورګ کتابخانه چې د ښار په زړه کې موقعیت لري. جالبه خبره دا ده چې د دومره مشهورتیا نه پس هم دا د یونیسکو نړیوال فرهنګي میراثونو په نوملړ کې شامل نه ده. دا د لوکزامبورګ د خلکو یو مذهبي او روحاني ځای دی چې د لوکزامبورګ د شاهي نظام ډیر مړه شوي غړي پکې ښخ شوي دي. د ګوتیک هنر یو له غوره بیلګو څخه ده. په کال 1880 کې په رسمي توګه د کاتیدرال په توګه وګرځېده. دا هم د ښار مرکز یعنی د زوړ ښار مرکز دی چې دغه بلډینګ نه پوهیږم چې څه شی دی، خو دا خواوشان چې ما ته ښکاري دا ټول دلته کافي شاپونه دي او د خوراکي ځایان دي، رستورانتونه دي. نن د رخصتۍ ورځ ده نو د همدې کبله په دې ځای کې ډېر زیاته ګڼه ګوڼه ده او دا خواوشا رستورانتونه دي او کافي شاپ دی، ټول د خلکو څخه ډک دي. خواوشا ټول تاریخي بلډینګونه دي چې دا به بیرته د سره جوړ کړي ځکه چې دلته خو هم لومړی او دویمه نړیواله جګړه تیره شوې ده. دا چې لوکزامبورګ یو بډای او پیسادار ملک دی خو د شیانو نرخونه پکې ډیر ارزانه دي، یعنی شیان پکې په ډیرو کمو بیو باندې اخیستل نسبت د نورو هیوادونو. لکه څنګه چې لوکزامبورګ د یورپین انویسټمنټ بانک کوربه دی، یعنی د اروپا د اتحادیې د سرمایه گذارۍ بانک کوربه دی، نو دلته په ډیر تعداد کې بهرني او کورني مشهور شرکتونه دلته دفترونه هم لري او بغیر د دې څخه خپل لوکزامبورګ هم یو ډیر پیاوړی او پرمختللی اقتصاد لري چې د اروپا او د نړۍ په سطح باندې په غټاپ اقتصادي هیوادونو کې شمیرل کیږي. دا دی وګورئ دغه جګ جګ بلډینګونه ننداره کړئ. په ډیرو ګرځېدو تږی شوم، لږ اوبه به وڅښم. کې زخ ډیر بانکونه یعنی نړیوال بانکونه سترګو ته راځي او د دې څخه علاوه دلته ډیر زیات فینانس سکتورونه هم دلته موجود دي. ګوره دغه دي ځنې چینایي خطونه هم دي او دغه چې د چاینا بانک هم دی. ملګرو د دې نه مخکې چې خپرونه پای ته ورسوم نو ستاسو څخه هیله کوم چې د زما د یوټیوب چینل ته سبسکرایب او لایک او کومنټ ولیکئ.
دوستانو دغه بلډینګ چې ګورئ دا ما دپاره ډېر جالب شو یعنی په دې باندې بیا د بیا رغونې چارې روانې دي خو مخې ته ورته داسې یو شی بند کړی دی چې تاسو به فکر کوئ چې دا په واقعیت کې دا بلډینګ دی